پاکستان ته د امیر خان متقي ځواب. متقي پاکستانیان بې عزته کړل. امیر خان متقي په لومړي ځل پاکستانیانو ته سخت خبرداری ورکړ. دا چې څه یې ورته ویلي په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروستیو نکتو ته په اشارې وایي چې پر ګډه پوله ستونزې جوړول د دواړو هیوادونو په زیان دي. ښاغلي متقي د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 25مه په کابل کې د مالي جرایمو معافیت د صنعت او سوداګرۍ د ملاتړ غونډه کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ باید د اصولو له مخې ترسره شي. هغه ویل دا چې پاکستان د افغانستان له لارې مرکزي اسیا ته ترانزیټ کوي، په خبره افغانستان هم حق لري چې د پاکستان له لارې څخه استفاده وکړي. نوموړي زیاته کړه په نږدې هیوادونو کې زموږ او ستاسو ګاونډی هیواد پاکستان هغوی ته موږ دا خبره کوو چې موږ او ستاسو د سرحدي ځواکونو ترمنځ لانجه نه ستاسو او نه زموږ په ګټه ده. پر کرښه مشکلات رامنځته کول نه ستاسو په ګټه دي او نه زموږ په ګټه. زه تا ته د ورور سیال مسلمان په سترګه ګورم، ته هم په هغه سترګه راته وګوره. تجارت د اصولو په رڼا کې راسره وکړه، راشه درشه د اصولو په رڼا کې راسره وکړه. تا ته چې مې لار درکړې ده ټوله مرکزي اسیا مې درته خلاصه کړې ده. زه هم حق لرم چې ستا له ترانزیټي لارې څخه استفاده وکړم. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست همدارنګه وویل چې له پاکستان څخه یې څو ځلې له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د هواري غوښتنه کړې ده. ښاغلي متقي پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې روانه ډسمبر میاشت د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اړوند شیرو اوبو سیمه کې چمن سره پر پوله د طالب او پاکستاني سرتیرو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شول. ویل کېږي چې افغان سرتیرو د شیرو اوبو سیمه کې امنیتي پوستې جوړولې چې پاکستاني سرتیرو پرې ډزې کړې او نښته رامنځته شوې ده. پاکستاني چارواکي چې تر دا مهاله د امیر خان متقي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، تر دې مخکې پر کرښه د جګړې رامنځته کېدو مسؤلیت پر افغان لوري اچولی و. خو د طالبانو حکومت دفاع وزارت هغه مهال د یادو نښتو پړه پر پاکستاني سرتیرو اچولې وه او ویلي و چې پاکستاني سرتیرو پر سپین بولدک ولسوالۍ د توغندیو په توغولو جګړې ته لاره هواره کړې وه. په دغه نښتو کې د پولې دواړو غاړو ته د مرژوبلې اوښتو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. ویل کېږي چې د سپین بولدک او چمن سره پر کرښه د وروستي تاوتریخوالي له امله د ځاني زیان ترڅنګ عامو خلکو ته پراخ مالي زیانونه هم رسېدلي وو. په 13 نومبر میاشت کې د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې هم پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ نښته رامنځته شوې وه چې له امله د ډنډي پټان لار د څو ورځو لپاره تړل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په 13 نومبر میاشت کې پر پاکستاني سرتیرو د ډزو له امله د سپین بولدک چمن دروازه او ډنډي پټان لارې د یوې اونۍ لپاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وي چې له امله د دواړو لورو سوداګرو ته په میلیونونو ډالر زیان رسېدلی و.